عزتمنو قدرمنو لیدونکو ما تاسو سره یو ویډیو شریکه کړې و چې د افغانستان د قونسلګرۍ په بن کې او په منشن په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړي و. نو اوس ما نوي معلومات ترلاسه کړي دي چې ما ته ډېر موثق پیغامونه راغلي دي، وایس میسیجونه راغلي دي چې دغه کسان چې مخکې د افغانستان په قونسلګرۍ کې کار کاوه او د قونسل چې دوی د افغانستان له قونسلګرۍ نه ووتل، نو دوی په یو اعتراض باندې د افغانستان قونسلګرۍ نه ووتل. دوی وایي چې طالبان دلته قونسلګرۍ ته راغلي و، خو دوی هغه ورک سول لاړل. نو دوی چې وتلي دي د افغانستان قونسلګرۍ نه چې دوی وتلي دي، دوی د افغانستان په قونسلګرۍ کې اوبه راخوشي کړي دي او ټول کیلرونه د قونسلګرۍ په بن کې له اوبو نه ډک دي. موټرونو کې مالګه او بوره اچولې ده چې د موټر خراب سي، ټول موټرونه یې خراب کړي. هر څه چې دي په قونسلګرۍ کې له بینه وړي دي، کمپیوټرونه ټول له بینه تللي دي او تقریبا 3000 خلکو ته دوی پاسپورټونه ورکړي دي. دغه پاسپورټونه دوی چاته ورکړي دي؟ پاکستانیان و ایرانیان و څوک و چې دغه پاسپورټونه دوی خلکو ته تقسیم کړي دي. د دې پوښتنه باید وشي دا د افغانستان بیت المال ده چې دوی داسې خیانت ورسره کړی ده. دا د افغانستان کور ده په جرمني کې چې دوی ورسره خیانت کړی. زه نه پوهیم چې دا کومه طایفه وه چې دوی راغلي و چې دوی په افغانستان